مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد ورونو پتیره کې موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې عمرو ابن عامر ابن لحی الخزاعي ولدي چې خپل کلمې په اور کې کشوي. دا ولې ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته تغییر ورکړي. تر دغه د مخه ټول عرب پر توحید او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. اول سړی چې د دوی دین یې په شرک او بدپرستی ورواړاوه دغه عمرو ابن لحی خبیث و. او بیا یې د حج او عمره و تلبیه ته تغییر ورکړي. د مخه عربو تلبیه داسې ویل: لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. چې دا د اسلام او تلحید او توحید تلبیه ده. خو عمرو ابن لحی خبیث په آخر کې دغه د شرک جمله پر زیاته کړه چې لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. دا د شرک جمله ده. خود دغه د شرک جمله د توحید پر تلبیه زیاته کړه. او بیا یې د حیواناتو په باره کې پر عربو نور نوي امرونه جاری کړه. هغه دا چې ځینو حیواناتو ته باید د احترام په سترګه وکتل سي او مقدس وبلل سي. د هغو څخه باید کار وانخیستل سي. او د ځینو غوښې هم باید ونه خوړل سي. او د ځینو غوښې نر انسان خوړلای سي خو ښځو ته حرام دي. او د ځینو غوښې یا شیدې بېله میلمه بل چاته حرام دي. چې د هغو د جملې څخه یوه ته بحره ویل کېده، یعنی دا حیوان ته. یو بل حیوان ته بیا حامی ویل کېده، بل ته سائبه ویل کېده، او بل ته وسیله ویل کېده، او داسې نور نمونه یې پر کښېښول. مثلا سائبه هغه اوښه وه چې لس لوڼې یا جونګیانې یې پرله پسې زیږولي وای او په مابین کې نر جونګی نه وای. نو پر دغه اوښه نه څوک سپرېده نه بار پر وړي، نه د هغه وړي شکول کېده، او نه دغه اوښې شیدې چا څښلې بېله میلمه څخه. او که به تر لسمې جونګۍ وروسته بله یولسمه جونګۍ وزېږول و هغې ته بیا بحیره ویل کېده. د هغې غوږ به ورچاکي او د خپلې مور سره به ایله کړه. پر هغې هم نه څوک سپرېده، نه د وړیو څخه کار اخیستی او نه چا شیدې څښلې بېله میلمه څخه. دا هم داسې وه لکه د دې مور چې ودې ته بحیره ویل کېده. او د سائبې لور وه. او وسیله هغه میږ وه چې 5 واره به پرله پسې غبرګلنګه سوه. او د هر وار دواړه بچان به ښځې وری وې. په 15 سره واره کې به نر وری نو زیږولې. نو دوی به ویل چې دا ورسېده. نو که به دغه وسیلې تر دغه ورسته بل بچی وزېږاوه
د هغه د غوښو خوړل د مشرکانو و نورو ته روا و، خو ښځو ته نه و روا. او که بیا مردار سو، یعنی په خپله به مړ سو، نو ښځو ته هم خوړل روا و. او حامی هغه ځوان نر اوښ و چې د ختلو په واسطه به پرله پسې 10 ښځې جونګیانې وزېږېدلې. نو د شا د بار او سپرېدو څخه وساتل سو، چې د حامی هم دغه ترجمه ده. او نه د وړوي څخه کار اخیستل کېدی، فقط په اوښانو کې به د ختلو د پاره الهو. نو الله عز وجل د مشرکانو دغه کار په باره کې د سورة المائده په 103 نمبر آیات کې فرمایي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يعني الله عز وجل یو د بحیره، د سائبه، د وسیله او د حام څخه ندی روا کړی مگر هغه کسان چې کافران سوي دي پر الله جل جلاله افترا کوي، د ځان باطل خبرې پوری تړي او ډیر د دوی په حق او باطل نه پوهیږي. نو عمرو ابن لحی داسې نور ډیر شیان و دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښول او په دوی کې رواج کړ. حتی نور بوتان هم و کعبه شریف ته د الهو په نامه سره راوړ، او نور لوی لوی بوتان چې کعبه شریف ته راوړل سو په دغه نومو سره یادېدل. اول ود چې د بني کلب د قبیله د پاره او هغوی عبادت کاوه. دوهم سواع چې د هوزیل د قبیله د پاره او هغوی عبادت کاوه. دریم یغوث چې د طی د قبیله او اهل جرش د پاره او هغوی عبادت کاوه. څلورم یعوق چې د حمدان د قبیله د پاره او هغوی عبادت کاوه. پنځم نصر چې د یمن د پاره او هغوی عبادت کاوه. الله عز وجل د سورة نوح په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اصلا دا د نوح علیه السلام د قوم د بوتانو نمونه دي او هر بت د یو خاص مقصد د پاره خاص کړی وو. خو دغه بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ شو، او په هندستان کې هم د غرنګ بوتان د بشنو، برهما، اندر، شپو، هنومان او په نور نومو سره مشهور دي. او د دغه بوتانو په یو قبیله پوری خاصوالی د عمرو ابن لحی په امر سره وسوه. مگر هوبل هغه بت چې اول راوړ سوی وو هغه د قریشو د پاره وو، او هغه عجیب ترين دغه الها یا خدایانو د دوی په قول اساف او نائله دي. چې دغه دوه بوتانو قصه په خوا پیښه شوی و. هغه دا چې اساف د وسړی نوم او نائله د یوې پیغلې نوم چې دواړه د یمن و. دوی دواړو یو د بل سره مینه او محبت درلوده. اساف د نائله و پلار ته مرکه وکړ، خو د نائله پلار نکړه قبوله. نو دوی دواړو د ملاقات وعده د راتلونکي حج په موسم کې سره وکړه چې حج ته بزو او هلته به سره وینو. د وعده سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سو او په یو فارغه وخت کې د کعبه شریف په شاوخوا کې زنا وکړه. اولا خو زنا د لوی ګناهو څخه ده، بیا نو کعبه شریف ته نږدې. نو الله عز وجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول. نو د ډبرو انسانان پاتې شو چې ودې ته هم بت ویل کېږي. د هغه وخت د مکه مکرمه حاکمانو دغه دوه بوتان د خلقو د عبرت لپاره پر صفا او مروه کښېښول. اساف یې پر صفا او نائله پر مروه کښېښول. او قصه یې هر چاته معلومه و. عبرت به پاخستی چې دغه دوه نفرو وکعبه شریف ته نږدې فحشا کړی ده او ډبره شو. خو پر دې قصه ډیر وخت تیر شوی و. هر څوک دغه دوه ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر. خو د عمرو ابن لحی په امر دغه دوه بوتان اساف او نائله د صفا او مروه څخه وکعبه شریف ته نږدې یوړ شو او خلق د هغو په عبادت امر کړ شو. چې دا دوه هم د عمرو ابن لحی په امر د خدایانو و جملې ته ور داخل شو. العیاذ بالله. ورونو دا د عربو په خوانی ژوند او دا
د دغه مشرکانو خدایان و. د عربو تر جاهلیت پورې یوه قصه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست او ځینې وخت به بې له سببه وخندل. خو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا امیر المؤمنین، وینو دي چې ځینې وخت بې سببه خاندې، دا ولې؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل د جاهلیت په وختو کې عادت داو، کوم وخت چې به څوک د مکې مکرمې څخه د باندې وتی نو به د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او په سفر کې به د هغې عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هېره سوه، نه مې راسره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی زما سره خو د مکې مکرمې ډبره نه وه، اوس نو څنګه عبادت وکم؟ ومې کتل د مکې مکرمې خرما راسره وه، نو مې د دغه خرما څخه یو بت جوړ کړ او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کوم وخت چې هغه نوره خرما راسره خلاصه سوه او د خوړلو دپاره شی نسو راته پاته، وږی سوم، نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ شوی اله وخوړی او پر دغه خپل پخوانی جاهلیت او ناپوهۍ خندا راسي چې دا څنګه الهه او دا څنګه دین وو. ورونو، دغه د جاهلیت د ژوند یو څه حالات د دې لپاره بیان سوه چې په دې پوه سو چې اسلام په ټول عالم او جزیرة العرب کې څونه تغیر راوستی. اوس به دا بیان درته وسی چې یهودیت او نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سوه. دا خو د بوتانو راتګ و. اصلا جزیرة العرب ټوله د ابراهیم علیه السلام پر دین او پر وحدانیت و. بوتان خو په دغه شکل سره د عمرو بن لحی په واسطه ورته راغله. نو دلته بیا یهودیت او نصرانیت څنګه راغلی او بیا د فرس یا فارسانو حکومت څنګه دلته راغلی؟ ورونو، تاسو ته معلومه ده کوم وخت چې د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت وسو، هغه وخت فارسیانو پر یمن حکومت کاوه او د نجران خلق نصاراوه. د یمن ځینې حصې یهودیان او ځینې حصې نصاراوه. دغه ادیان دلته څنګه داخل سوه؟ په عربو کې خدا شیان نه وه. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین وه. اوس به د دغو ادیانو د راتګ بیان درته وسی. هغه دا چې یثرب ته چې په وروسته کې یې نوم مدینه منوره سو او خیبر ته د شام څخه ځینې یهود راغله او دا ځایونه یې د ځان وطن وګرځول او هلته په یمن کې هم ډېر یهود وو. خو اوس به هغه واقعات درته بیان سي چې یهود او یهودیت څنګه و یمن ته راغله. قصه ډېره اوږده ده مګر ډېر تاریخ پوهان یې د ربیع ابن نصر په قصه سره شروع کوي. هغه داسې ربیع ابن نصر چې د یمن پاچا و، د یو خوب ولیدی چې دغه بیان او دغه قصه د تاریخ ټول علماو لکه طبری، ابن کثیر، ابن الاثیر او تقریبا ټول مؤرخینو ذکر کړی ده. کوم وخت چې پاچا خوب ولیدی څرنګه چې په هغه وختو کې نجومګران، جادوګران او کاهنان پر خلقو او د خلقو پر عقایدو او عباداتو مسلط و. دا ولی مسلط و؟ ځکه کوم وخت چې شرک او کفر په عالم کې نشر سو او الهي دین پټ او رکسو، نو خیالات او اوهام په خلقو کې نشر سو. په دغه سبب جادو او جادوګران، منجمین او کوډګران د اعتبار خاوندان سو. د خلقو د رجوع ځای دوی وګرځیدل. کوم وخت چې د یمن پاچا خوب ولیدی نو یې د خوب د ترجمې لپاره جادوګرانو او منجمینو ته رجوع وکړ او د هغو څخه کومک وغوښتی. قصه ډېره اوږده ده. مقصد دا چې هغو ورته وویل ستا د خوب معنا دا ده چې حبشیان به یمن ونیسي. پاچا ویل دا به څه وخت پېښ شي؟ دوی ویل 80 یا 80 کاله وروسته. پاچا پر خپل اولادو او لمسیانو وبېرېدی چې دا ټوله به د حبشیانو په لاس وژل کیږي. نو یې اراده وکړه چې خپل اولاده
د یمن څخه و عراق ته نقل کی او په عراق کې حیره چې د یوې منطقې نوم دی د خپل اولاد د سکونت لپاره اختیار کړ. حیره په عراق کې د نجف او کوپه په مابین کې د یو ښار نوم دی. نعمان ابن منذر د هغه وختو د عراق مشهوره پاچا د دغه ربيع ابن نصر د اولادې څخه دی. ځکه ربيع ابن نصر خپل کورنۍ هلته نقل کړه او بیا د دغه اولادې پاچاهي هلته پاتې و. دغه نعمان ابن منذر بیا زموږ په ورسته کیسه کې راځي، په یاد ولرئ. څه موده وروسته دغه ربيع ابن نصر پاچا چې دا خوب لیدلی و مړ او د ده زوی د ده پر ځای کښېنستی او پاچاهي د ده په اولاده کې پاتې شوه، تر څو د ده په اولاده کې یو نفر د تبان ابن اسعد په نامه سره پاچا شو او تبع ورته ویل کېده. تبع اصلا تبع د یمن د پاچاهانو لقب، یعنی د یمن و هر پاچا ته تبع ویل کېده او د روم و هر پاچا ته قیصر ویل کېده، د فارس و هر پاچا ته کسرا ویل کېده، د حبشه و هر پاچا ته نجاشي ویل کېده او د مصر و هر پاچا ته فرعون ویل کېده. نو د هر ځای پاچا خاص لقب درلود. دغه د یمن پاچا تبان اسعد چې لقب یې تبع و د یمن د مشهور پاچاهانو څخه دی. ډېر لوی شان او شوکت و، ټول یمن د تر لاس لاندې و، غنی او سخی سړی و. نو د به همیشه سفرونه کول، د یو ځای څخه بل ځای ته د سیاحت او تجارت لپاره تللی. یو وخت د یمن څخه و شام ته رهي شو. په لار کې خپل زوی په یثرب کې چې اوس مدینه منوره ورته ویل کېږي د تجارت د ځینو کارو دپاره پرېښاوه او دی شام ته ولاړ. خو دلته د تبع د زوی او اهل یثرب په مابین کې اختلاف پیښ شو، څو تر جنګ ورسېده او د تبع زوی په جنګ کې ووژل شو. کوم وخت چې و تبع ته دا خبر ورسېدی چې زوی دی ووژل شو، نو د شام څخه بیرته راوګرځېدی، غواړي چې د خپل زوی قاتلانو ته بلکې ټول اهل یثرب ته جزا ورکړي. دلته نو د اهل یمن او اهل یثرب په مابین کې جنگ شروع شو او جنگ ډېره موده دوام وکړي. مګر تبع په دې جنگ کې یو ډېر عجب کار ولیدی. هغه دا چې د یثرب خلقو به د ورځې د دوی سره جنگ کاوه. کوم وخت چې به ماښام شو او دوه لښکره به سره لري او جلاس و، نو د یثرب خلقو به دوی ته ډوډۍ او سرخانونه را لېږل او د میلمه پر ډول به د دوی عزت کاوه. تبع ډېر په تعجب کې و چې دا څنګه خلق دي د خپلو دشمنانو عزت کوي او ډوډۍ ورکوي؟ څوک دونه سخا او کرم لري؟ مګر بیا هم تبع نیت کړی و چې د خپل زوی بدله او انتقام واخلي. جنگ دغسې دوام درلود تر څو چې د یهودو د علماو څخه 2 نفره و تبع ته ورغله او غوښته یې چې د ده سره خبرې وکړي. ده هم اجازه ورکړه او سره کښېنستل. یهود ورته ویل ته څه اراده لرې چې دونه جنگ کوي؟ تبع ویل غواړم چې دغه یثرب خراب کم. دوی ویل دا کار نشي کولای، قسم په الله چې الله جل جلاله به دې د مخه تر دې چې ته یثرب خراب کې تا هلاک کې. تبع ویل چې دا څنګه درته معلومه شو؟ دوی ویل دا وطن د نبی د هجرت ځای دی، دغه ځای ته به نبی الاخر زمان هجرت راکوي، دا ښار نه خرابېږي او نه خرابولی سي. تبع پوښتنه وکړه چې تاسې په دې حال څه خبر غواست؟ تاسو ته دا معلومات د کومې خوا حاصل شوه؟ د یهودو علما وویل دا زموږ په تورات کې راغلي دي. ورونو دا دې تاسې ته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه علامه نه بلکې ډېرې علامې د یهودو سره په تورات کې لیکلي او موجودې وې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخت ټول یهود پوهېده چې دا هغه وعده سوی نبی دی، مګر د عناد او عداوت، حسد او غرور په سبب یې ایمان نه راوړي. نو کوم وخت چې دغه د یهودو علماو و تبع ته دا بیان وکړي
او تبع تر اوس تورات نه پیژندي. نو یې د تورات په باره کې پوښتنې ځینې وکړې. یهودو هم خپل دین، توحید او تورات په باره کې پوره معلومات ورکړه او ټول شیان یې په تفصیل سره ورته بیان کړ. د تبع پر طبیعت دا خبرې ښې او برابرې ولګېدې. ده هم د یهودیت دین اختیار کړي او یهودي سو. د یثرب خرابول یې پرېښول او مخ پر یمن رهي سو. تبع د یمن و طرف ته رهي سو، خو په لار کې و مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله وه چې د هذیل قبیله نومېده. د دې قبیلې او د قریشو په مابین کې پخوانۍ دښمنۍ پرتې وې. څو واره جنګونه سره کړي وه او دغه رنګه اهل یمن هم نه و خوښ. نو یې فکر وکړي چې داسې یوه حیله او چم جوړ کړي چې دواړه هغه قومونه چې د دوی نه د ورسره جوړه ضرر او تاوان ورورسوي او په جنګ یې سره اخته کړي. نو د هذیل د قبیلې مشران و تبع ته ورغله او ورته ویل غواړې چې د جواهراتو، سرو او سپینو زرو او خزانو خاوند سې؟ تبع ویل هو. څوک دی چې جواهرات او خزانې نه وي خوښ؟ نو دوی ویل په دې کلي کې یوه خونه ده چې خلک یې احترام او عزت کوي او دغه خونه په جواهرو او سرو زرو ډکه ده. ورون حقیقتا هم په کعبه شریفه کې هر څه پراته و. خلقو د کعبه شریفې د احترام په سبب خزانې پکښې ښخولې. حتی د سرو زرو 2 دانې اوسۍ هم پکښې پرتې وې. د تبع طمع پیدا سوه او لښکر یې د جنګ دپاره تیار کړي. غواړي چې پر مکه مکرمه حمله وکړي، کعبه شریفه ونړوي او خزانې یې واخلي. هغه 2 نفره د یهودو علما هم د تبع سره په دې سفر کې ملګري وه. ځکه ده ورته ویلي وه چې تاسې زما سره یمن ته ولاړ شئ او زما قوم ته یهودیت او د یهودیت احکام وروښوي. دغه علما چې د جنگ دپاره د لښکر تیاری ولیده نو تبع ته ورغله. ویل څه کوې او د څه اراده دې ده؟ تبع ویل غواړم چې پر دغه کلي حمله وکم او هغه شیان چې په دغه خونه کې پراته دي هغه واخلم. دوی ورته ویل په والله دغه د هذیل قبیلې بل غرض او مقصد نسته بېله ستا د مرګ او هلاکت څخه. تبع ویل څنګه؟ علماو ورته ویل دا بیت الله دی، د ټول مځکې پر مخ د الله عزوجل بل کور او حرم نسته بېله دغه کوره. دغه قبیلې چم درته جوړ کړی دی او غواړي چې تا ووژني. تبع ویل نو څنګه وکم؟ علما ویل عزت یې وکړه، طواف پر وکړه. تبع ویل تاسې یې ولې عزت نه کوئ او طواف نه پر کوئ؟ دوی ویل موږ یې عزت کوو او طواف مو هم پر کاوه، خو دغه د مکې خلقو کعبه شریفه په بوتانو ډکه کړې ده او موږ موحدین او عالمان یو. موږ ته دا نه ښایي چې پر بوتانو طواف وکړو. تبع د دې خبره ومنل او مکې مکرمې ته ورغلی. د کعبې شریفې عزت او احترام وکړي، طواف یې پر وکړي. بیا نو هلته بیده سو. خوب یې لیدی چې په کعبه شریفه پوښ اغوندي. تر دغه وخته کعبه شریفه لڅه وه، چا پوښ نه و په اغوستی. نو تبع امر وکړي چې د کعبې شریفې دپاره د یوه ښه پشمي ټوکر څخه پوښ جوړ کړي. پوښ جوړ کړه سو او په کعبه شریفه واغوستل سو. خو تبع بیا بل خوب ولیدی چې و کعبې شریفې ته تر هغه اول پوښ بل ښه او بهتر پوښ ورکوي. نو یې امر وکړي چې د ملائل د ټوکره څخه پوښ ور جوړ کړي چې دغه ملائل د هغه وخت د ټوکرانو هغه تر ټولو ښه او نازک ټوکر و. دا نو د کعبې شریفې هغه اول پوښ و او تبع اول سړی دی چې په کعبه شریفه یې پوښ اغوستی دی چې د دغه تبع نوم تبان ابن اسعد دی او د یمن پاچا و. بیا نو هر کال عربو و کعبې شریفې ته پوښ ورکاوه او نوی پوښ به پر هغه زاړه پوښ سربیره په اغوستی. او دغه طریقه چې پوښ سربیره پر پوښ د عبدالمطلب تر زمانې پورې پاته. کوم وخت چې عربو ته دا فکر او احساس پیدا سو چې شاید د کعبې شریفې بنا د دغه پوښو د دروندوالي په سبب ونړیږي، نو یې زاړه پوښونه ټول ځینې ایسته کړه
او هر کال زوړ پوښ ځینې کاږي او نوی پوښ په اغوندي. دا د کعبه شریفې د پوښ په باره کې معلومات و چې څنګه اولی شروع سو او چا شروع کړي. کوم وخت چې تبان ابن اسعد برته یمن ته ورسېدی، خپل قوم یې يهودیت ته دعوت کړي. هغه انکار وکړي، ویل څنګه خپل دین پریږدو؟ ورونو، د یمن خلقو او د تبع قوم مستقل دین نه درلودي. د نورو عبادتو ترڅنګ یې د اور عبادت هم کاوه. اور مقدس باله، د اور عزت او احترام کاوه. حتی اور د دوی قاضي هم وو. څنګه؟ هغه داسې چې دوی د اور یو خونه درلوده، په هغه خونه کې به همیشه اور بل وو. که به یو وخت د دوی په مابین کې دعوا، اختلاف او خصومت پیښ شو، نو به مدعی او مدعی علیه، یعنی د دعوی دواړه طرفه دغه د اور خونې ته ورغله او د خونې دروازې ته به ودرېدل. دروازه خو به بنده وه، نو به هغه د اور معذب یا مامور یا خادم د اور دروازه په یو وار پر خلاص کړه. اور به د خپل زور څخه په یو وار د باندې راووتی او اول چې به د هر یو پر طرف ورغلی، هغه ظالم او حق د هغه دوهم نفر پر طرف. په طریقه کاهنانو او جادوګرانو و دوی ته ایښو. نو اوس چې د پاچا او د قوم په مابین کې د دین په سبب اختلاف پیدا سو، نو یو وویل چې په اور سره به فیصله وکړو. نو د دې فیصلې دپاره د یهود عالمان چې د دعوی یو طرف و، تورات په لاس کې ونیوي او وایي، او د یمن کاهنان او نجومګران چې د دعوی بل طرف و، د اور د خونې و دروازې ته ودرېدل. د اور خادم دروازه پر خلاص کړه، اور د کاهنانو پر طرف ورغلی او دوی ځینې اعلی کړ، وتښتېدل. قوم یې ورته وویل ولې تښتئ؟ دا حکم او قانون دی، باید ودرېږي. کاهنان هم مجبوره سوه، بیرته راغله. د اور خادم بیا دروازه پر خلاص کړه، دوهم وار بیا د اور لمبه د کاهنانو پر طرف ورغله. کاهنانو دا وار ځانونه ټینګ کړه او ورته ودرېده. مګر اور د چا مراعات نه کوي، کاهنان یې پاک وسوځل. نو د یمن د خلقو په دین او عقیده دا معلومه سوه چې يهوديان پر حق دي. نو د دې سبب اهل یمن يهودیت قبول کړي او يهود سوه. دا هغه معلومات و چې يهودیت څنګه و یمن ته داخل سو. خیر، وختونه دي تیریږي. څو تبع د یمن پاچا تبان ابن اسعد مرسو او پس له د څخه د زوی حسان پاچا سو. حسان خپل پاچاهي نور هم لو او پراخ کړ. عزت او عظمت یې زیات سو. نو ډیر زیات غرور او خودخواهی پکښ پیدا سو. نو یو ډیر لوی لشکر جوړ کړي، ویل قسم په خدای که عرب یا عجم پرېږدم چې تر خپل حکم لاندې را نه ولم. د ټوله مځکې پاچاهي نیسم. دا ټوله غرور. کم وخت چې غرور پر انسان مسلط سي، هر څه یې هیر سي. نن ورځ هم په جهان کې دغسې مغروره او بې باکه حاکمان پیدا کیږي چې د ټولې مځکې پاچاهي او حکمراني غواړي. خو پر دې کار نه څوک کامیابه سوی دی او نه کامیابه کېدلی سي. چې حسان هم د دغه جملې څخه یو نفر و. نو حسان پوښتنه وکړه چې په جهان کې لو پاچاهي د چا ده؟ خلق ورته ویل د فرس پاچاهي، هغه چې کسرا یې پاچا دی، هغه تر ټولو لوی او قوي ملک دی. حسان ویل اول په هغه شروع کوم. لشکر یې ښه منظم او آماده کړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچاهي ونیسي. لشکر یې رهي کړي، غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ پر هغه لوی دولت حمله وکړي. خیر، اوس پاچا او د لشکر د دغه لوی جنگ د پاره رهي دي. خو په لار کې د دغه کار څخه د قومو مشران ناراضه او ناخوښه دي. ځکه هغه پوهېدل چې څوک کولای شي چې پر فارسیانو حمله وکړي. موږ څوک یو چې پر فارس حمله کوو او نیسو یې. مګر د پاچا څخه بیریږي، څه نسي ورته ویلی. دوی پوهېدل چې پاچا مغروره دی او د چا خبره نه مني. او په عین حال کې حسان هم ډیر احتیاط کاوه. هیڅوک، حتی د قومو مشران، وزیران
او د لشکر مشران د دوه مجلس ته بیله تلاشي نسی ورتلای خو یوازنی نفر چې د پاچا او مجلس ته بیله تلاشي ورځي هغه د پاچا ورور دی چې عمرو ابن تبان نومېدی نو د قوم مشران وویل چې په دې باره کې به د عمرو سره خبرې وکړو د قوم مشران راټول شو او عمرو ته ورغله ویل یا عمرو د حسان څخه مخلاص کړه او تر هغه وروسته ته زموږ پاچا یې عمرو هم د پاچاهۍ په طمع شو او د دوی سره د خپل ورور د وژلو نقشه جوړه کړه مګر په دغه مشرانو کې یو نفر چې ذوالرعین نومېدی دغه فیصله نکړه قبوله او عمرو ته وویل یا عمرو داسې هیڅوک نسته چې خپل ورور دی وژلی وي او غمجن سوی پښیمانه سوی دی نه وي خپل ورور مه وژنه مګر عمرو چې د پاچاهۍ په طمع و د ورور پر وژلو یې ټینګار کاوه دلته نو ذوالرعین یو لیک ولیکي او عمرو ته ورغلی ویل دغه لیک ستا سره د امانت پر قسم کښېږده کم وخت چې ما درڅخه وغوښتی بیا یې راوباسه عمرو هم دا قبوله کړه او خط یې د ځانه سره کښېښاوه تر دې وروسته عمرو د خپل ورور حسان د وژلو دپاره د حسان مجلس ته په داسې حال کې ورغلی چې یو خنجر یې پټ ورسره وړی او په مناسب وخت کې خپل ورور ووژي که څه هم د عمرو د نورو مشرانو په ملګرتیا دا په وسه پوره وه چې حسان بیله وژلو د حکم څخه لرې کړي مګر د پاچاهۍ په طمع یې ورور مړ کړي د ورور تر وژلو وروسته عمرو ډېر پښیمانه او ډېر غمجن سو حتی خوب یې رټ سو بیدېدلی نسي د دغه پریشانۍ او بیدارخوابۍ په سبب مریض او ناجوړه سو طبيبان منجمین او کوډګران یې ورته راوسته هغو ټولو په اتفاق سره دا ورته وویله چې ستا مریضي ستا د ورور د وژلو په سبب ده هر څوک چې دغه کار وکړي دغه حالت ورته پیښیږي عمرو ویل ښه د دغه مریضي چاره څه ده طبيبانو او نجومګرانو وویل ستا د مریضۍ دپاره بل علاج نسته بې له دې څخه چې ټول هغه کسان ووژنې کوم چې ستا د ورور د وژلو مشوره یې درکړې ده عمرو ویل دغه کار کوم نو ټول هغه کسان چې د ورور د وژلو مشوره یې ورکړې وه او په دغه دسیسه کې یې د ده ملګرتیا کړې وه ووژه اوس د ذوالرعین د وژلو نوبت راغلی ذوالرعین ویل د مخه تر دې چې ما مړ کې ما ستا سره یو لیک د امانت پر قسم ایښی و هغه راوباس عمرو هم هغه لیک راویستی ذوالرعین ویل خلاص یې که او ویې وایه پاچا لیک خلاص کی چې په هغه کې فقط دغه دوه بیته لیکل سوي وه الا من یشتری سهرا بنومه الا من یشتری سهرا بنومه سعید من یبیت قریر عینه فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة إلهي لذي رعين يعني څوک په خپل خوب سره وشوالی رانیسي سعید او خوشبخت هغه څوک دی چې شپه په رضایت او اطمینان سره تیریږي هو اهل یمن خو غدر او خیانت در سره وکړي مګر در پیاد یې چې ما درته وویل چې خپل ورور مه وژنه یعنی خوشبختی دا نه ده چې پیسې یا لوړه کرسي ولري ته یو ډېر لوی پاچا یې مګر نسې کولای چې بدسې بلکې خوشبخت هغه څوک دی چې د هیڅ ظلم او تجاوز مسؤل نه وي د چا آزار او قتل یې پر غاړه نه وي د شپې آرام او په فارغ زړه بدسي پاچا ویل هو صحیح ده او ذوالرعین ته عفو وکړه نو دغه دوه بیته د ذوالرعین د خلاصېدو او ژوندي پاتې کېدو سبب وګرځېده کم وخت چې بیا عمرو مړ سو د ربیع ابن نصر د اولادې پر حکم او پاچاهۍ اختلاف پیدا سو د دغه اختلاف په سبب اهل یمن پر ډلو وویشل سو او د اهل یمن په مابین کې جنگ او وژنه شروع سو په دغه سیاسي بحران کې چې ټول یمن یې نیولی وو یو سړی پیدا سو چې نوم یې لخنیعه وو دغه لخنیعه لارنیونکی غل او مجرم وو د غلو ډله یې درلوده د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای
چې خپل ډله نور هم لوکي، ځان ته نور ملګری هم پیدا کړه، تر داسې اندازې چې د هغو څخه پوره لښکر جوړ کړي او د یمن پر پایتخت یې حمله وکړه. د پاچا قصر یې ونیوی او د یمن حاکم وګرځېدی. نو دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې د یمن پاچاهي ونیسي. دغه لخنیعه فاجر، خبیث او ظالم سړی و. د ټولو خلقو بس ځینې راتله. قصه اوږده ده، خو په مختصر ډول سره د تبان اسعد د زامنو څخه یو نفر چې نوم یې ذونواس و وکولای سوای چې ولی خنیعه ته ځان ورورسوي او په خنجر سره مړ کړي. او د بل وار د پاره د تبان اسعد زوی پر یمن مسلط سو او د یمن پاچاهي بیرته د تبع د اولادې په لاس ورغله. په دغه وختو کې چې ذونواس د یمن پاچاو په نجران کې یو کوچنی واقعه پیښه شوه. مګر دغه کوچنی واقعه د نورو ډیرو لوی واقعو سبب وګرځیده چې په جزیره العرب کې پیښ کړه. هغه دا چې یو نصرانی سړی چې د نصاراو راهب و، عابد و، عالم و او د خالص توحید عقیده و. تاسو پوهیږئ چې تر نن ورځې پورې موحدین نصارا موجود دي او سته، خو لږ دي. ورونو، د نصاراو په اقسامو کې یو ډله ده چې موحدین دي، یعنی یوازې الله عزوجل په الوهیت او ربوبیت سره مني، او عیسی علیه السلام د الله عزوجل رسول او پیغمبر بولي. او دغه ډلې ته یونیټیرینز ویل کیږي. او دغه ډله تر نن ورځې پورې سته، مګر شمېر یې ډېر لږ دی. نو دغه نصرانی چې موحد، راهب او عابد سړی و او نوم یې فیمیون و، د شام څخه و افریقا ته د توحید د دعوت دپاره تلی. پر لارې د غلو یوه ډله پر پیښه سوه. فیمیون یې بندي ونیوی او بیا یې د نجران پر یو سړي خرڅ کړي. د نجران سړي فیمیون د خپل ځان سره جزیره العرب او نجران ته بوتي. اوس نو فیمیون د دغه نجرانی سره مریی دی. د ورځې د خپل بادار خدمت کاوه، د شپې او په فارغ وختو کې به عبادت کاوه. همیشه به په عبادت مشغول و. مقصد دا چې فیمیون ډیر عابد او د کرامتو خاوند و. یو شپه بادار د دو کوټې ته ورغلی. ویلی ده چې د مریی پر شاوخوا نور او روشنایی ده. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې ته څوک یې او ستا دین څه دی؟ فیمیون هم د نصرانیت دین ورته تشریح کړي. سړی په شک او تردد کې سو. د دین په باره کې بحث ورسره کوي. په دغه وختو کې د نجران خلقو د یوې درختې عبادت کاوه. دغه درخت د ځان اله او رب بلل. دلته نو فیمیون د بحث په جریان کې خپل مالک ته وویل که زما رب ستا رب هلاک نو ته زما د رب عبادت کوې؟ نجرانی ویل هو والله که داسې پیښه سي چې ستا رب زما رب مغلوبه او هلاک، معلومه خبره ده چې زه هم ستا د رب عبادت کوم. فیمیون ویل نو ته د نجران خلق راټول کړه، وبوینې چې زما رب ستا په رب څه کوي. نو یې د نجران ټول خلق په یو معینه ورځ و درخت ته راوبلل. خلق هم په هغه ورځ د درخت سره راټول شو. فیمیون کښېنستی، عبادت او دعا کوي و خپل رب عزوجل ته ډېره دعا وکړه تر څو چې الله عزوجل د ده دعا قبول کړه او د اسمان څخه پر دغه درخت ټکه یا صاعقه راولوېده، تندره، او درخت ټوله وسوځل شوه. د نجران د خلق رب او اله نیست او نابود شو. نو د نجران ټول خلق و نصرانیت ته داخل شو. دا هغه معلومات و چې نصرانیت څنګه و جزیره العرب ته داخل شو. د یو سړي په واسطه ټول نجران نصارا وګرځیدل. په وروسته کې یو نفر چې نوم یې عبد الله ابن سامر و او د ده څو نفرو ملګرو چې ځینې یې راهبان و د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي. هلته په یمن کې اوسېدل او په پټه خپل عبادت کاوه.
ځکه د یمن د خلقو څخه چې يهود و بیرېده. ورون اوس به هغه حالات درته بیان سي چې نصرانیت او د حبشانو حکومت څنګه و یمن ته راغله. دا خو مې درته ویل چې عبد الله ابن سامر او د څو ملګري چې نصارا او ځینې راهبان هم و د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي او هلته په پټ خپل عبادت کاوه، ځکه د یمن د يهودو څخه بیرېده. د دغه وخت د یمن پاچا چې ذونواس نومېدی ساحران درلود او د هغو څخه د پاچاهي په امورو کې کار اخیستی. نو پاچا د هغه مشر ساحر په غوښتنه دا قصد وکړي چې یو ځوان هلک ته سحر ورزده کړي چې لوی ساحر ځینې جوړ سي او پاینده کې د هغه څخه کار واخلي، ځکه په سپینږیرو مرګ پسې دی. سبحان الله. خلق ساحران تربیه کول نه غوښته چې دا ډله ورکه سي، خو موږ علما ورثه الانبیاء وجنو. خیر پاچا یو ډیر پوه او هوښیار هلک پیدا کړ او د هغه د پاره هغه لوی ساحر چې د ساحرانو مشر وو د استاد په صفت اختیار کړ چې دا هلک به د هغه استاد څخه سحر زده کړي. څنګه چې دا ساحر د غره په یو لوړه حصہ کې اوسېدی. ورون اول خو یمن په خپل لوړ او کښته غرونه او تپې دي، او بل ساحرانو او عابدانو همیشه د خپل استوګنې لپاره غر خوشاوه، ځکه هلته به دوی د خپل کار یا عبادت لپاره فارغ وو. نو دا هلک به هر ورځ وهغه لوی ساحر ته چې په غره کې وو د سحر د زده کولو لپاره ورتلی. خو په دغه غره او د هلک په لار کې د نصاراو د راهبانو څخه یو راهب هغه چې د نجران څخه راغلی و اوسېدی. هلک چې به تیرېدی د دغه راهب عبادت به لیدی، د هغه قرائت، تسبیحات او تمتمه به اورېده او خوند یې ورکاوه. نو به ورته کښېنستی او غوږ به ورته ونیوی تر څو د راهب څخه د نصرانیت تعلیم شروع کړي. ساحر ته به هم ورتلی، سحر یې زده کاوه، خو د سحر او الهي دین ډېر فرق و. د سحر څخه یې بد راغله او هیڅ یې نه غوښته چې سحر زده کړي. نو سحر او ساحر یې دواړه پرېښول و ساحر ته نه ورتلی، فقط وراهب ته به ورتلی او دین یې زده کاوه. ساحر و پاچا ذونواس ته خبر ورکړي چې هلک نه راځي. پاچا د هلک څخه پوښتنه وکړه چې ولې ساحر ته نه ورځي. هلک حال ځینې پټ کړي. پاچا چې نور معلومات پسې وکړي معلومه سوه چې هلک وراهب ته ورځي. پاچا اول د راهب څخه را شروع کړ، هغه مجبوره کړي چې خپل دین نصرانیت پریږدي، مګر راهب انکار وکړي. نو پاچا راهب ووژي. بیا یې د هلک په موضوع شروع وکړه، غوښته یې چې د هلک ساحر سي، مګر هلک سحر نه غواړي. پاچا چې هر څه کوشش وکړي چې هلک د سحر وزده کولو ته تشویق کړي، هلک نه منل، وهل تکلیفونه او عذابونه یې ورکړ. بیا هم هلک د سحر زده کول نه غواړي. نو پاچا امر وکړي چې هلک ووژني، غواړي چې هلک په دریاب کې غرق کړي. نو یې هلک د عسکرو سره په یوه کښتۍ کې کښېناوه، ویل بویزي د دریاب په مابین کې غرق کړي. کښتۍ چې یې ښه د دریاب مابین ته ورتېره کړه، یو طوفاني باد راغلی، کښتۍ یې واړوله، عسکر ټول غرق سوه، خو هلک پاتې سو. پاچا امر وکړي چې هلک بوزي د غره څخه یې راواچوي او مړ یې کړي. خلک ټول ورته ګوري، اوله واقعه هم ولیده او اوس هم د هلک د مرګ انتظار کوي. هلک یې وغره ته وخېجاوه. اوس چې عسکر غواړي چې لاندې یې وغورځوي، یوه شدیده زلزله وسوه. عسکر ټول لاندې ولوېده او مړه سوه، خو هلک پاتې سو. پاچا چې هره لار د هلک د وژلو دپاره جوړه کړي، خو د لوی پاچا رب عز وجل اراده د هلک د وژلو نه وه. ذونواس په هیڅ طریقه سره هلک نسی وژلی. په آخر کې هلک ورته وویل چې ته ما نسی وژلی بې له یوې طریقې څخه. پاچا ویل هغه طریقه څنګه ده؟ هلک ویل د یمن ټول خلک راټول کړه او ما په یوه درخته پورې وتړه، زما غشي او لیندۍ به واخلي او وبه وایه بسم الله د هلک د رب په اراده
او وبه مې ولې نو زه وژل کېږم. پاچا خوشحاله شو چې د هلک د وژلو دپاره یې لار پیدا کړه. ویل ښه دی. پاچا اهل یمن راټول کړه، هلک یې په درخته پورې وتړی او د ده غشي او لیندۍ یې واخیسته. ویل بسم الله، د هلک د رب په اراده غشي پر هلک وموښتی او هلک شهید شو. دلته په خلقو کې غوغا او نارې شروع شوې. ویل په ټولو عسکرو په ټول قوت او جبروت یې بې له ارادې څخه د هلک د رب هلک نسوای وژلی، نو بېشکه چې هلک پر حق لار او صحیح دین دی. په دغه ورځ او د دغه واقعې په لیدلو د یمن 20,000 نفر و نصرانیت ته داخل شوه. ورونو تاسې و دغه صالح هلک ته وګورئ چې د دین د دعوت دپاره یې خپل ځان قرباني کړي. د خلکو د دعوت او بلنې په سبب یې مرګ او شهادت قبول کړه او نتیجه هم هغه سوه چې 20,000 نفره په یوه وار و نصرانیت ته داخل سوه. پاچا زو نواز ته ډېر قهر ورغلی چې څنګه دا خلق د ده بې اجازې و نصرانیت ته داخلیږي او د ده د امر مخالفت کوي. پاچا غوښته چې یو هلک د نصرانیت څخه منع کړي او اوس 20,000 نفره په یوه وار نصارا سوه. نو یې امر وکړي چې یو لوی خندق یا کنده په مځکه کې وکیني، د بوټو او لرګو یې ډکه کړي او اور ور واچوي. دا کارونه وسوه. نو یې خلقو ته وویل چې یا به دغه د نصرانیت دین پرېږدئ یا مو دغه اور ته ور اچوم. خلقو د دین د پرېښولو څخه انکار وکړي او پاچا هم یو اور ته ور اچول. دا قصه مشهوره قصه ده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې راغلې ده، په بخاری شریف او د احادیثو په نورو کتابو کې موجوده ده. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو